دا څه کوي دا څه کوي دا وڅنګه چې پرېږدول خو هغه د خانانو خوراک سړی نه هغه خانان چې خوراک کوي خو یو شی مې پرېږدي تا چې پرېږدو دا څه کوي یاره سخته ژبه در لهجه کړله کنداري انار ها دا چې نظام غوړي هغه ویني پټام کې ورکی دا کم پټاو چې خوځای پټاو دا ځواني مرګي برید وو ځواني مرګي برید شرکانو دا شرکان هغه دوه درې چې دا ځواني مرګي برید نو خانان خوراک چې نه وکي چې هغه یو دوه درې لږ پکې نه د نمای ده هغه بیا چې کبر راځي نه دا به ګرځي هغه لږ په دغه اوس خلاصوم کبر راځي دا اوس دی په کې ځانې کې ورځي چې یو خو دا خبره چې بیا ځای ته رسیږي نه شو دې سره تنه خرسي سره ته مو خو نه کې جرانه دې سره تاسو ما خوښ اوس نو دا چسپکی مین پر پټاڅو معنا د ځواني مرګ برید د کالو کپور نو دا څه پکې ده نو دا راس ملانج د خپل پکې شه دا غش بیا خوراک وکي فرشن دا خانه لاس کی خانه بیا شنو لاس کی پکاسته خیرن هم نه ها پکاسته بیا خلاص سر داس کی خانه نو خانان ته څه پیغام لري دا داس خوراک شکی زه خانه په جنگ سره واچم پورتکاره به کاپیرانو شه کاپیرانو یا هغه ما د وتا زی کړه نه زمون شي د موشي یو مخ نه میاجي یو مخ پر مخ جوامه زوی دا د ګلان سره راوړم تاول دا زه خورم دا ګلانی سره ځان سره وړم دا شامخ مو ته نو شم او خو دا ما بل کې چې منه چې څولې کڅک سره وای درې شور می چوخره دا ګلانی مو ته من سره دا نیو کړل وای پرس ایټم از پریز سکند چې سره کوم وای پریز سکین اور سکند ایټم the first one is pre نو اوس کوم یو پریو په چون مو څه واشه ما پریو دا څنګه پریو دا سره پریدي دا ور سره پریدي به شک مره با په ټیپ کې دا غزوانه دا شوکن تا مالګ نه پر واچولو قران دا وځ شپان کې مره باچ پر واچ تر باده ډیر دا جواب پک شور خاخه کا د جیم مره با یو پاوند په 25 لک ډالر دی جواب پک شور خاخه کا ادا سنا پک چیرې کار خانانه پر کم اده مسکینانه پر کم مسكنان مدارسكي يا لاك مسكنان كانوا خپل مسكين سره پورتازه ده بالاسته یې سات سلام دی اوریا شکونه جواب شک نشته سپین کونډه کا سو دی مربا دغه چې بیا سروخ ډېر شفان کوي دا به کم ځای ته ځان نسی ها دا به کم ځای ته ځان نسی نه به داس مربا ورشه تاسو نه غواړئ چې داس کې تو مرا مسکلالو کار لري که یا وازم پکښ راغلم موږ ته خو ګرد دغه یو ګرد نه مې زمونږ مسکناز ما ځړند والا ځړند والا به سره کوي ما زما په ما ډیر ګران دي زه خپل مسکین یم دا خبره ده بالا سي بس چې زه خلک د ټیپ د دیبو مزغلو وله شک مینوالو دا ګدانیم ته زه د پټ کړم راځي باید